پښتو ژورنال په ونیزه خپرونه کې درته ستړي مشي او هرکلی نن به تاسو سره د لوی پښتونخوا تاریخي خیبر نه د کاوې په اړه راپور شریکوو. پښتو ژورنال سره تر پایه پاتې شئ. د چا بشنې سترګې خوښېږي څوک به په تورو سترګو ځان قربانوي نه. د مرکزي اسیا د کلتور اثرات زموږ د ژوند په ډېرو برخو کې په نظر راځي لکه کابلي پلو، ازبکي پلو، سیخ تیکه او همداسې نور ډېر شیان دي. شنې چای هم د مرکزي اسیا د خلکو د روزمره ژوند سره تړلی دی. شنې چای سحر سبا نه واخله تر ماښامه خلک خوند اخلي. لوړګی دی او که پېښور دی د مرکزي اسیا د اثر لاندې دی او ولې به نه وي ځکه چې مرکزي اسیا او هند یو بل سره د رابطې یوه لاره د تاریخي خیبر ده. شنې چای چې اوس ورته ډېر خلک کاوه وایي د دې ځای د خلکو سمه د ایمان برخه جوړه شوې ده. جرګه وي او که مرکه وي، غم وي او که ښادي وي، شنې چای به ورکې خامخا وي او خلک ترې خوند اخلي. پاړی یو سپین ږیري پښتو ژورنال ته څه داسې وویل: تقریبا چې د کاوې او رواج یې که نه چې موږ سره راوځو او سره کښېنو که نه نو بس په یوه کاوه هم جوړ نه شو، په دویم هم وچښو، درېیم هم وچښو، په دې منځ کې مونږ دا خبرې هم سره کړو که نه. بس بیا په دې منځ کې داسې تقریبا چې یو ګنټه دوه سره تېرې کړو او دا کاوه زموږ داسې ده چې داسې یوه نیشه غوندې ده. څلور هم وچښو، درېیم وچښو، پنځه هم وچښو، بس بیا تقریبا 11 بجو پورې سره ناست یو، بس بیا سره خواره شو، څوک پدې څوک دلې. بس دا خبره ده کومه چې دا کاوه بس داسې ده چې زموږ د صحت لپاره بس مونږ باندې ډېره ښه لګي. شنې چای په نړۍ کې یوازینی مشروب دی چې په پښتنو سیمو کې ډېر څښل کېږي. پاړی یو هوټل والا پښتو ژورنال ته څه داسې وویل: زما هوټل دی تقریبا چې 6 کاله وشو زما هوټل دی. دلته کاوه ډېره مشهوره ده، بلکې څومره پښتاني هغه که بار ولکي هغه که دلته د کاوې مشهورتیا زیاته. بیا که تاسو سوچ وکړئ نن سبا دا کولډرینکس مقدار دی چې دا کومې بوتلې عام بوتلې که نه دا دغو بیمارۍ پیدا کوي، دغو خلکو ته پته ولګېده. کاوه خو یو دا شی دی چې هغه اوبه جوړ شي، مطلب چې اوبه جوړ شي که هر قسم هغه اوبو کې جراثیمیت شی موړه کېږي، مطلب دی پوه شوئ. کاوه اکثر یونیورسټۍ یو ما کالم قط آج اخبار کې یونیورسټۍ یو طالب علم هغه ورکړی چې دا یادښت لپاره ښه کار ورکوي. دا چې دی که نه چربي انسان کې څومره چربي هغه کموي، پوه شوئ. نو دا نن سبا زه د خپل سوشل میډیا په زور باندې زه دا خلکو ته عوامو ته هغه ورکوم چې تاسو راشئ. شنې چای یوازې په لوړګي کې نه بلکې د پېښور په کاوخانو کې هم ډېر رش وي او په ځانګړې توګه د کاوو په اړه خو کیسه خوانۍ ډېره مشهوره ده. خو کله چې د وریتې غوښې یا کړی غوښه وخوري او ورپسې کاوه وچښي نو هغه بیل خوند وي چې دښمن ته به یې نه ښایې. سپین ږیرو سره سره ځوانان هم د کاوې شوق لري او خپله تنده پرې ماتوي. پاړی یو ځوان پښتو ژورنال ته څه داسې وویل: واړګي کې او خاص کر پښتنو کې کاوې مطلب کوم رجحان دی دا ډېر دی او مونږ په خپل ځانیم ډېره خوښه ده. او کاوه چې که نه مونږ په بازارو کې په کلیو کې دا یو ضروري فوډ ګڼو، مطلب که هغه د روټۍ نه بعدي که روټۍ نه مخکې نو دا چې که نه مونږ یو ضروري فوډ ګڼو او دا په پښتو کلتور کې هم شته دی. او کاوه چې که نه مونږ په هر ځای کې ضروري ګڼو. مهرباني. د سیمې اکثره سپین ږیري بیا دا ټپه کوي: د چا به شنې چای خوښېږي څوک به په تورو چایو ځان قربانوي نه. کیمرامین نبیل شینواري سره مینوال شینواری، پښتو ژورنال خیبر.